دوستانو داسې اوازه ده چې د پښتو فلمونو مشهور اداکار زخمی شوی ده او ډیر بد حال کې ده. پوره حقیقت څه دی دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ نو تاسو به هم خبر شئ او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات دروغ خبرونه راځي. ملګرو دا یاد وساتئ تر څو پورې تاسو په خپله نه وي لیدلي نو تر هغې پورې پې یقین مه کوئ. په سوشل میډیا باندې ډیر زیات غلط او دروغ خبرونه راځي. دوستانو پرون رسې په سوشل میډیا کې د ارباز خان تصویرونه راځي او خلکو ورسره دا لیکلي دي چې ارباز خان په ګولۍ باندې لګېدلی ده او اوس آی سی یو کې ده. ملګرو خلک دا وایي چې هغه نوښار کې په خپل گاډي کې او غلانو پې ډزې کړي دي او ورسره تصویران هم شیر کړي دي. موږ چې هغه تصویرانو کتل هغه د ارباز خان د یو فلم او خلکو د هغې نه راغستې دي او ورسره لیکلي دي چې ارباز خان باندې ډزې شوي دي او هغه زخمی ده. خو ملګرو دا خبره بالکل هم حقیقت نه لري. ملګرو څو ورځې مخکې د داود شاه باره کې هم دا خبرې خورې شوي وي چې داود شاه چاویشتی ده او مړ شو. وروستو حقیقت معلوم شو چې هغه چاویشتی ده خو لا مړ نه ده. نو دې وجې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات دروغ خبرونه راځي. ډایرکټ پې تاسو یقین مه کوئ ځکه داسې خبرې اکثر دروغ وي. تاسو د داسې خلکو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.